سلام او احترامات ویورز په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ نو خو کوم ملګرو په نوې ویډیو کې درته ښیم چې څنګه کولی شو خپل د فیسبوک پروفایل لپاره فالو اپشن راولو ملګرو تاسو کتلی شئ سمپلی دا زما پروفایل د فیسبوک کې ښه لومړی تاسو ته ښیم چې زما په پروفایل کې فالو اپشن نشته ده یعنې زیات ملګري دا پوښتنه کوي چې څنګه د اډ فرند په ځای یعنې د فرند په ځای خپل پروفایل کې فالو اپشن څنګه راولو چې خلک مونږه فالو کړي د په ځای د دې چې فرند ریکویسټ مونږ ته وکړي نو په نوې ویډیو کې مکمل پروسس درته ښیم خو ښه ویډیو مکمل وګورئ تر تاسو په دې باندې پوه شئ چې څنګه ځان دپاره پروفایل کې د فالو اپشن اضافه کړو کتلی شئ ملګرو دلته زه په خپل پروفایل دغه 3 لاین باندې کلیک کوم بیا ویو از باندې کلیک کوم یعنې زما پروفایل څنګه ښکاري دلته تاسو کتلی شئ چې بل څوک ګوري دلته سینډ میسیج آپشن شته او اډ فرند آپشن راځي د خلکو ته صحیح ده نو فالو اپشن دلته نشته ګورئ ښه ویو از کې ما وکاته تاسو خو ګورئ چې نشته پکې که نه نو زه فالو اپشن په دې کې تاسو ته لایف ښیم چې په کومې طریقې سره موږ راوستلی شو ډېر اسانه پروسس ده صحیح ده نو که چیرې مې چینل نوي سبسکرایب کړی حتماً سبسکرایب کړئ ورسره خوا کې بل آیکن وکړئ بیا آل باندې کلیک کړئ تر څو زموږ هر نوی اپډیټ ویډیو تر تاسو په وخت ورسېږي او تاسو وګورئ ملګرو دې دپاره کم کار کول مهم دي زموږ دپاره دلته به تاسو داسې کار وکړئ ملګرو کله چې دلته راغلی فیسبوک کې دلته به تاسو خپل فیسبوک سیټینګ ته لاړ شئ دلته ګورئ په دې پروفایل صفحې ته چې راغلی دا عمومي صفحه شوله صحیح ده دلته به خپل پروفایل ته راشئ ګورئ دا ستاسو پروفایل ده په دې کې کولی شئ په دې عمومي صفحه کې دلته تاسو ملګرو په دغه 3 لاین ګورئ دې باندې به کلیک وکړئ چې کله مې دا کلیک کړل دلته تاسو ته سیټینګ راځي ګورئ ملګرو دا پاس سرچ سره خوا کې سیټینګ په دې سیټینګ باندې به اوکې وکړئ صحیح ده چې کله مې دا اوکې کړم ملګرو دلته ټول نه مخکې لږ لاندې به راکوشئ او په دې ځای کې تاسو وګورئ دلته په آډینس اینډ ویزیبیلیټي چې لیکلی ده که نه پروفایل لاکینګ تر ټولو مخکې ملګرو دلته وګورئ پروفایل لاکینګ که چیرې ستاسو پروفایل لاک وي دا به ان لاک کوي ګورئ ما پروفایل لاک ده نو دا زه ان لاک کوم صحیح ده اول به پروفایل ان لاک کوي چې کله مو پروفایل ان لاک کړلو ګورئ اوس دا ان لاک کېږي صحیح ده ګورئ ملګرو زما پروفایل ان لاک شولو دا خو وشولو بیرته زما سیټینګ ته پروفایل مو ان لاک کړلو بیا به لاړ شئ سیټینګ ته او لاندې به ملته کوز شئ په د آډینس اینډ ویزیبیلیټي کې ګورئ دلته به لاندې کوز شئ فالوورز اینډ پبلیک کانټینټ دلته وګورئ ښه ملګرو فالوورز اینډ پبلیک کانټینټ په دې به بیا اوکې وکړئ په دې ځای کې ملګرو تاسو بس شی وکړئ دلته اولنی اپشن ده دا په فرنټ کې ده که چیرې تاسو دا په فرنټ کې وي دا به ټول تاسو پبلیک کوئ ګورئ ښه ملګرو اول ما پبلیک کړو دوهم هم پبلیک ده او دلته وګورئ دا دریم هم زه پبلیک کوم صحیح شو دا هم زه ایوری ون کوم چې هر څه ستاسو ټول پبلیک شي صحیح شولو دا هر څه چې کله پبلیک کړل ملګرو پبلیک ته وغوښتل ښه بیرته بیک ځما ډېر اسانه پروسس ته ملګرو زه زیات ملګرو ته دا مشکلات و چې خپل فالوز نشي راوستلی چې په پروفایل کې فالوز په کومې طریقې راځي په همدې فیسبوک سیټینګ کې راځي او په دې طریقه راځي نو دا نه ملګرو زه بیا خپل پروفایل ته ځم او په دې پروفایل کې زه د 3 ډاټ باندې بیا اوکې کوم او ویو از یعنې زه پروفایل ګورم چې اوس فالو اپشن راغی که رانغی نو ویو از باندې به بیا اوکې کوم نو مخکې ما تاسو ته وښوده چې فالو اپشن نه و اوس وګورئ ملګرو ویو از کې تاسو دلته سمپلی کتلی شئ فالو نو اوس هر څوک کولی شي چې تاسو پروفایل کې فالو اپشن راغی د فرند په ځای تاسو فالو کولی هم شي نو دغه یو اسانه ټریک و ډېر اسانه طریقه ملګرو په خپل پروفایل کې د فالو اپشن راوستلو خو زیات ملګرو ته په دغه کې مشکل و چې خپل پروفایل کې فالو اپشن نشو راوستلی نو دلته کې چیرته تاسو بیا وغواړئ ملګرو چې خپل پروفایل زه غواړم چې لاک یې کړم نو سمپلی مشکل نه لري ستاسو پروفایل کې فالو اپشن راغی ښه بیرته به لاړ شئ هوم صفحې کې سیټینګ ته چې لاړلی په سیټینګ کې به بیا راشئ تاسو دلته ملګرو تاسو وګورئ دغه آډینس اینډ ویزیبیلیټي کې اول نمبر کې راځي پروفایل لاکینګ باندې چې وکړئ کې لاک یور پروفایل زه خپل پروفایل بیرته لاک کوم صحیح ده چې کله مو پروفایل لاک کړلو نو زه اوس بیا ځم ویو از ته ګورئ یو لاکډ یور پروفایل ما خپل پروفایل لاک کړلو صحیح شولو سمپلی زه خپل پروفایل ته پروفایل کې بیا د 3 ډاټ باندې بیا دلته اوکې کوم ځکه چې زه ګورم ویو از صحیح ده دا د دې دپاره ملګرو چې تاسو پروفایل په څه ډول سره نورو خلکو ته ښکاره کېږي یعنې څه ډول سره ویو یعنې څه رقم لیدل کېږي صحیح شو دې دپاره ان لک پروفایل هم ورسره خوا کې شته دې ځینې هم تاسو پروفایل ګورئ ښه نو ویو از باندې زه بیا اوکې کوم دلته مې چې کله اوکې کړه دلته ګورئ ملګرو زما پروفایل هم لاک ده او سره خوا کې فالو اپشن وګورئ چې دا هم شته ده فالو ګورئ ورسره ملګرو فالو میسج نو دغه فالو اپشن په پروفایل لاک کې هم دا دی راغی صحیح شو نو دا مکمل پروسس و که چیرې مو خوښه شوي ویډیو نو ملګرو لایک کول مه هېروئ ځکه چې یو لایک خو ارزي به حتما لایک کړئ خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغوی هم که دغسې مشکل لري نو چې په دغه طریقې سره یې حل کړي او خپل پروفایل کې فالو اپشن راولي نو تر بله ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای په امان